أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. دی آیتونو کریمو کې الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د وحی متعلق څه ذکر کوي او ورپسې بیا په دې نور آیتونو کې د قرآن مجید د وارثانو چې کوم اقسام دي د هغې متعلق څه ذکر کوي. دا زمونږ عقیده او دا ایمان دی چې قرآن دا د الله د طرف نه څه نازل شوی و رسول الله مبارک باندې تقریبا څه په 30 کاله کې څه دی د دې قرآن دا نزول شوی دی. رسول الله مبارک ته به فرشته راتلله چې د هغه فرشتي نوم حضرت جبریل علیه السلام او دا حضرت جبریل علیه السلام دا د الله تعالی د طرف نه مقربه فرشته وه او د دې فرشتي د حضرت جبریل علیه السلام کار دا چې د الله تعالی احکامات به پیغمبرانو ته وړل. نو الله جل شانه به د دې قرآن چې کم آیاتونه به رسول الله مبارک ته د لیږلو اراده وکړله نو الله تعالی به په خپل هغه آیاتونه وویل حضرت جبریل علیه السلام ته. نو حضرت جبریل علیه السلام به اقا آیاتونه به راوړل رسول الله مبارک ته به ویل چې دا د الله د طرف نه څه دی نازل شوي. رسول الله مبارک ته چې به نازل شوله وحی نو پیغمبر علیه السلام به بیا ملګرو ته صحابو ته به ویل دا آیتونه د الله د طرف نه څه دي نازل شوي. نو صحابه کرام به کېناستل او د یو بل سره به څه دی د هغې ګردان وکړو یاد به یې کړل په یاده به یې یاد کړل یا به څه دی رسول الله مبارک به یو کاتب وحی به مقرر کړی و نو هغه به یې راوغوستلو شا به دا ولیکه دا آیات دا نازل شوي دا ولیکه نو هغه کاتب وحی به ناستو هغه به څه دی هغه به هغه آیات ولیکلو. نو الله دی آیات کریمه کې فرمایي والذي اوحینا الیک من الکتاب الله وایي چې هغه چې موږ وحی کړی د تا ته د کتاب نه هو الحق دا کتاب سره دا حق دی مصدقا لما دا کتاب داسې کتاب دی دا قرآن چې دې تصدیق کوونکی دی لما د هغې کتاب بین یدیه چې کوم د ده نه مخکې دي. هلکه د قرآن نه مخکې 3 کتابونه او 100 صحیفې دا د قرآن نه مخکې په نورو پیغمبرانو نازل شوي دي. او قرآن دا یو داسې ښکلی کتاب دی چې قرآن وایي چې زما نه مخکې چې کوم کتابونه دي هغه هم د الله کتابونه دي. قرآن وایي زما نه مخکې چې کومې صحیفې نازلې شوي هغه هم د الله د طرف نه وي. ولیکن قرآن وایي چې اوس په دې وخت کې څه دی قرآن وایي زه د الله اخري کتاب یم. قرآن وایي زه د الله اخري کتاب یم زما نه مخکې چې کوم نازل شوي دي هغه هم منم لیکن اوس وایي زه څه دی اخري کتاب یم او بېشکه قرآن دا د الله تعالی د طرف نه اخري کتاب دی. دی نه پس بل کتاب څه دی دا به نه راشي او نه به د دې څه خبره شته. قرآن مجید څه دی دا د الله تعالی اخري کتاب دی. نو بیا ورپسې ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله وی د قرآن صفات اوس بیانوي
ویل دا قرآن د دې دپاره الله وی ما وارثان جوړ کړي دي، وارثان. نو د قرآن وارث هغه رسول الله مبارک. رسول الله مبارک نه پس هغه صحابه کرامو. صحابه به څه دي د یو بل سره د قرآن خدمت کولو. صحابه نه پس تابعین شو، تابعینو نه پس تبع تابعین شو، تبع تابعین نه پس اوس علما دي. څوک دي لکه علما دي. الله وی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. او لکه دا چې کوم خلق په مخ د ځمکه باندې د قرآن خدمت کوي، د قرآن درس کوي، د قرآن خدمت کوي، د قرآن علوم خوري، نو دا خلق الله وی دا ما چڼ کړي دي، چڼ کړي. الله وی دا ما مخصوص کړي دي. الله وی ډیر خلق دي په مخ د ځمکه. وګوره الله وی دا ثم اورثنا الكتاب الذين، الله وی دا ما وارثان جوړ کړي د دې کتاب د پاره. الذين اصطفينا، الله وی دا ما غوره کړي دي، چون کړي مې دي. الله وی من عبادنا، د دې خپل بندګانو نه. الله وی دا زما خاص بندګان دي. څوک لکه چې څوک د قرآن خدمت کوي، چې څوک د قرآن خدمت کوي، د قرآن علوم خوري. الله وی الذين اصطفينا من عبادنا، الله وی دا ما غوره کړي دي په خپل بندګانو کې. بیا لکه د دې بیا درې قسمونه الله په خپل بیانوي. فمنهم ظالم لنفسه، الله وی یو ډله په دې کې داسې ده چې هغه ظالم لنفسه، چې په بعضې واجباتو کې څه د کوتاهي کوي، یعنی ظلم کوونکي دي په خپل ځان باندې. مراد ته څه دي چې بعضې واجباتو کې کوتاهي کوي او د بعضې محرماتو ارتکاب کوي. نو یو ډله داسې ده. او دویمه ډله ومنهم مقتصد، چې له دې نه مراد هغه کس دی چې ټول شرعي واجبات ادا کوي او د ټولو حرامو نه ځان ساتي، مګر کله کله ته څه د مستحبات پاتې شي. نو دا دویمه ډله شوله. او درېیمه ډله هغه ده ومنهم سابق بالخیرات، الله وی د دې نه مراد هغه کس دی چې ټول واجبات هم ادا کوي، مستحبات هم ادا کوي او د حرامو کارونو نه ځان بچ ساتي او د حرامو سره سره د مکروهاتو نه ځان بچ ساتي. نو الله وی ومنهم سابق بالخیرات. خدای دې په دې درېیمه ډله کې راوستي دي. کومه درېیمه ډله چې د حرامو نه ځان بچ ساتي، د مکروهاتو نه ځان بچ ساتي، دا شان فرایض هم ادا کوي، واجبات هم ادا کوي او د قرآن او د دین خدمت هم کوي. خدای دې پکې راوستي دي. بیا ورپسې جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ایا کې د اخیری خبر ته وکشه. الله وی څوک چې د قرآن خدمت کوي، د قرآن دین علوم زده کوي، د قرآن علوم خلکو ته رسوي، په قرآن باندې عمل کوي، د قرآن چې کوم احکامات دي هغه په خپله مني، نورو ته هم ښیي. الله وی د دې دپاره جنات عدن، جنتونه همیشه به وي. څه به لکه همیشه. یدخلونها، چې کله دی داخلیږي د جنت ته، نو هلکه څه به کېږي؟ یحلون فیها من اساور، اچولی وشي دوی ته په دې جنت کې د سرو زرو د ملغلرو بنګړي. دلته چې هلکه څوک میلمه راشي نو موږ ته په غاړه کې څه شی اچو؟ هار ورته اچو، څیره ورته اچو، یا وله څه دي ګلونه ګلونه پې وشیندو. څه دپاره؟ معزز وي که نه، استقبال ورته کوو. الله وی یدخلونها، کله چې دا جنتیان جنت ته داخلیږي، یحلون فیها، دی ته به اچولی شي بنګړي من اساوره، د بنګړو نه من ذهب، د سرو زرو، ولؤلؤا، او د ملغلرو. هلکه حضور علیه السلام حدیث دی دنیا کې به سړي سره زر نه استعمالي، دنیا کې به سړي سره زر نه استعمالي. سره زر خایس دا د زنانو دی. د چا دی؟ لکه د زنانو دی. دا شانتي په دنیا کې به سړي بنګړي نه اچي، که بنګړي اچي نو نن سبا مثال ګړی شو وغیره دا چولی شي، خو نور بنګړي به نه اچي. او په جنت کې به د جنتیانو دپاره سره دا خایز ګرځېږي. څه شی لکه خایز. او درته زه مثال در کوم، په هر ځای کې تاسو که خیال کړي د جامو یو خپل رواجي، د پیزار یو خپل رواجي. که تاسو چرته وزیرستان یا بنو ته تللی نو هلته به
عام ساده سړي به هم څه د غټه لونګۍ والي والي که نه، او دغه شانتې زمیندار به هم غټه لونګۍ والي، او مولا به هم څه د غټ پټکې په سر، نو ته به پکې فرق نه شي کولی. خو هلته د هغې رواج داسې دی، یا که عربو ته څوک تللی نو دغه شانتې دا غټ غټ کمیسونه ټول اچولي، د هغې رواج د جامو دغه شانتې دی. نو ګورئ جي په جنت کې به د جنتیانو دپاره دا یو رواج وي، او رواج به د چا د طرف وي؟ د الله د طرف نه. دا یو عزت پي د چا د طرفه؟ د الله د طرف نه. د سرو زرو بنګړي به اچولی کېږي جنتیانو ته، دا به د الله د طرف نه څه دی؟ د انعام په طور ملاویږي. بیا ورپسې ولباسهم فیها حریر، الله وی جنتیانو ته به په جنت کې جامې ملاویږي د ریخمو. دنیا کې ریخم نشي استعمالولی، د ریخمو جامې سړو دپاره منع دي، نشي اچولی. بیا یو حدیث کې راځي چې څوک په دنیا کې د ریخمو جامې واچي استعمال وکړي په آخرت کې به ترې محروم وي. په خبره پوه شوې؟ نو دا به په جنت دا ریخم دا یو قیمتي کپړه ده، دا به په جنت کې د الله د طرف نه څه د چا ته میلاویږي؟ لکه چا ته؟ جنتیانو ته. خدای دې نصیب کیږي. او لکه چې کله جنتیانو ته دا د سرو زرو بنګړي، دا د ملغلرو بنګړي، دا د ریخمو لباس، دا د جنت نعمتونه دا ملو شي، نو جنتیانو بیا څه وایي؟ وقالو وی بدی الحمدلله الذي، اے الله ټول تعریفونه تعالی ردی، اے الله ټول حمد و ثنا تعالی ردی، الذي الله ذات ته اذهب عنا الحزن، چې موږ نه د دنیا غمونه لرې کړل. هلکه دنیا ټول د غمونو ډکه ده که سهار راپاسې کله یو مسله کله بله مسله کله څه کله څه، ټول د غمونو ډکه ده دا دنیا. جنتیان به وایي یا الله ستا شکر، اے خدای ستا ډیر شکر، ستا ټول تعریفونه خدای تا لره دي چې تا زموږ نه د دنیا غم څه دی لرې کړلو. ان ربنا لغفور شکور، بېشکه زموږ رب ډیر بخونکی او قدردان دی. بس دی جی ها، نور به انشاءالله بیا سبا وایو. ګورئ جی سبق ته والذي الله ذات ته او هغه اوحینا الیکا چې موږ وحی کړې ده تا ته من الكتاب د کتابنا هو الحق هم دا حق دی مصدقا لما چې تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې د نړوان دي د قرآن نه مخکې. ان الله بشک الله تعالی بعباده په خپلو بندګانو باندې لخبیر بصیر، خبردار او لیدونکی دی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا، الله بیا مونږ وارثان جوړ کړل د دې کتاب هغه کسان چې غوره کړي مونږه من عبادنا د خپلو بندګانو نه. فمنهم ظالم لنفسه، پس ځینې د دوی نه ظلم کوونکي دي په خپل ځان، ومنهم مقتصد او ځینې له دوی نه درمیانه درجې والا دي، ومنهم سابق بالخیرات او ځینې له دوی نه وړاندې کیدونکي دي بالخیرات په نیکو کې باذن الله په حکم د الله. ذلک هو الفضل الکبیر، هم دا فضل دی لوی د الله د طرف نه. جنات عدن یدخلونها، باغونه دی همیشه د اوسېدو، یدخلونها داخلیږي په هغې کې دا جنتیان، یحلون فیها ورغستلی شي به دوی ته فیها په دې جنت کې من اساور بنګړې من ذهب د سرو زرو ولؤلؤا او ملغلرې، ولباسهم فیها حریر او جامې د هغې په جنت کې د ریخمو وي. وقالوا الحمد لله الذي، او وای به دوی دا جنتیان به وی تمام تعریفونه هغه الله لره دي، الذي الله ذات ته اذهب عنا الحزن چې لرې کړلو زموږ نه غم او پریشانی. ان ربنا لغفور شکور، بېشکه زموږ رب ډېر بخونکی او قدردان دی. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا الله مونږ چې سویل که زموږ نه څه کمی شوي خدای مونږ ټول معاف کړي. خدای پاکه دا درس قرآن زموږ نه ټول نه یا الله ته په خپل دربار کې قبول کړي. خدای مونږ ټولو ته په اجرونه ثوابونه را نصیب کړي. دنیا آخرت کې خدای دې اجرونه ثوابونه راکړي. خدای د خپل رضا سبب یې وګرځي. یا الله دا کم ملګري مشران کشران چې ناست دي
چا څه مشکلات ختم کړي، چا کورونو کې بیماری ختم کړي، چا نور څه پریشانی ختم کړي. خدای زموږ د ټولو مددگار شي. یا الله زموږ د ټولو حامی او ناصر شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وسلم.